په تېرو درسي ویډیوګانو کې مو وویل چې ټول شیان عموماً له مادې او انرژي څخه جوړ دي او ماده په دوو برخو ویشل کېږي: خالص مواد او مخلوط یا ناخالص مواد. خالص مواد هغه مواد دي چې له یو ډول ذرو څخه جوړ شوي وي او یو ثابت کیمیاوي ترکیب ولري. خالص مواد بیا په عنصرو مرکب ویشل کېږي. ماده، اتوم، مالیکول، عنصر او مرکب مو هر یو جلا جلا په تېرو درسي ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیولی. هلته یې کتلی شئ. لینک مې په ډسکرپشن کې وي. اوس د مخلوط په اړه غږیږو چې مخلوط څه ته وایي. په دې لوست کې به په لاندې موضوعاتو باندې بحث کوو: د مخلوط پیژندنه، متجانس او غیر متجانس مخلوط، د مخلوط خواص او له مرکب سره یې توپیر، د سیستم برخې لکه کمپوننت او فاز. مخلوطونه هغه مواد دي چې له دوو یا زیاتو موادو څخه جوړ شوي وي او جوړونکي توکي خپل خواص ساتي، یا د دوو یا څو موادو یوځای کېدل په یو ناټاکلي نسبت، یعنې هر نسبت چې د هغوی ترمنځ کیمیاوي تعامل سرته نه وي رسېدلی، د مخلوط په نوم یادېږي. له هر نسبت څخه موخه دا ده چې که په یو ګیلاس اوبه کې یوه کاشوغه بوره واچوو یا 10 کاشوغې، موږ مخلوط لاسته راوړلی شو او یوازې په غلظت کې توپیر راځي. په مخلوطونو کې لومړني یا جوړونکي توکي خپل ځانګړتیاوې په بشپړ ډول له لاسه نه ورکوي او ساتي یې، لکه د سلاد جوړول، اوبه او بوره او نور مخلوطونه. د سلاد مخلوط کې که څه هم ډېر څه سره یوځای کړل شوي، خو بیا هم هر یو یې خپل خواص ساتلی. همدارنګه د اوبو او بورې مخلوط کې که څه هم مواد حل شوي، خو بوره خپل خاصیت ساتلی. که یې وغواړو اوبه او بوره بیرته سره جلا کولی هم شو په فزیکي لارو چارو باندې. مخلوطونه په دوه ډوله دي: متجانس مخلوط او غیر متجانس مخلوط. متجانس مخلوط هغه مخلوطونه دي چې په ټولو برخو کې یو شان خواص ولري، یا هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړونکي اجزا په ټولو برخو کې یو شان کیمیاوي او فزیکي خواص ولري او په یوه فاز کې وي. متجانس مخلوطونو ته محلولونه هم وایي. د بیلګې په توګه ګازداره څښاک او انرژيانې، اوبو مالګه، اوبو بوره او هوا دا متجانس مخلوطونه دي. غیر متجانس مخلوطونه هغه مخلوطونه دي چې په ټولو برخو کې یو شان خواص نه لري، یا هغه ډول مخلوط دی چې د اجزاو نسبت د سیستم په ټولو برخو کې یو شان نه وي او په مساوي توګه شتون ونه لري، یا د موادو غلظت یې په ټولو برخو کې یو شان نه وي، هره برخه یې د مختلفو کیمیاوي او فزیکي خواصو لرونکي وي. د بیلګې په ډول د وچې میوې مخلوط، خړې اوبه، ترکاري سلاد غیر متجانس مخلوطونه دي. متجانس مخلوطونه یا محلولونه په ډیرو ډولونو ویشل کېږي. د برېښنا له پلوه په الکترولیت او غیر الکترولیت باندې ویشل شوی. د انحلالات یا حل کېدو له پلوه په غیر مشبوع، مشبوع او موافق مشبوع باندې ویشل شوی. د فزیکي حالت یا د حلونکي او حلیدونکي موادو له پلوه محلول بیا په 9 ډولونو ویشل کېږي، لکه جامد په مایع کې، جامد په ګاز کې او نور. په جدول کې لیکل شوي دي، تاسو کولی شئ وګورئ. غیر متجانس مخلوط په دوه ډوله دی: ایملشن او سسپنشن. ایملشن هغه غیر متجانس مخلوط دی چې مایع په مایع کې مخلوط شي، لکه تیل په اوبو کې یا غوړي په اوبو کې. سسپنشن غیر متجانس مخلوط دی چې جامد په مایع کې مخلوط شي، لکه شګه په اوبو کې، د کشمش په خاوره تیږه په اوبو کې او نور. د محلول جوړونکي اجزاوې د کمپوننت په نوم یادېږي. محلولونه له دوو برخو حل کوونکي مادې محلل او حل کېدونکي مادې محلل څخه جوړ شوي. هغه ماده چې نور مواد پکې حل کېږي د حل کوونکي یا محلل په نوم یادېږي. د محلول هغې برخې ته وایي چې په خپل ځان کې د حل کېدونکي مادې د حلولو وړتیا ولري او په کوچنیو برخو یې ټوټه کوي. هغه ماده چې حل کېږي حلیدونکي یا محلل په نوم یادېږي. د محلولونو هغې برخې ته وایي چې په حل کوونکي ماده کې حل کېږي. په یو محلول کې ډیره برخه حل کوونکي ماده جوړوي چې اکثرا یوه ماده وي، او لږه برخه یې حل کېدونکي ماده جوړوي چې دا برخه څو مادې کېدای شي. لکه د بورې شربت محلول کې اوبه حل کوونکي ماده ده، بوره حل کېدونکي ماده ده. د ښوونځي په کتابونو کې د محلل او محلل ټکو ترمنځ زده کوونکي تل سره غلطوي چې کوم یو څه شی دی: حل کوونکی یا حلونکی، او حل کېدونکی یا حلیدونکی. زده کول به اسانه وي. فاز د مخلوط هغه برخه ده چې یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص ولري، یا د سیستم له هغې برخې څخه عبارت دی چې د سیستم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوی وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي چې له نورو فازونو سره توپیر لري. سیستم څخه موخه همدا مخلوط دی، او سیستم ځکه ورته وایي چې له څو برخو څخه جوړه ده، او د لیدلو وړ سطحه یعنی هغه ځای چې دوه برخې سره جلا کوي د لیدلو وړ وي. لکه د تیل او اوبو مخلوط کې د اوبو د تیلو هغه برخه چې سره جلا کوي معلومیږي او یو شان فزیکي او کیمیاوي خواص ولري. که د اوبو او تیلو مخلوط ته وګورو چې اوبو یو فاز دی او تیل بل فاز، د اوبو ټوله برخه یو شان کیمیاوي فزیکي خواص لري او تیل بل شان، او د اوبو او تیلو فازونه یو له بل سره توپیر لري په فزیکي او کیمیاوي خواصو کې چې په سترګو باندې هم لیدل کېږي. متجانس مخلوط یا محلول د یو فاز لرونکی دی چې ټولې برخې یو شان خواص لري، لکه اوبو کې د بورې محلول چې په ټولو برخو کې یو شان معلومیږي.
غیر متجانس مخلوط له یو څخه د ډیرو فازونو لرونکی دی، لکه تیل په اوبو کې. یا تاسې به په لابراتوار کې د معایناتو لپاره وینه ورکړې وي، هغه لومړی تست تیوب کې د ماشین په واسطه په فازونو ویشي چې د وینې پلازما د تیوب په پاسنۍ برخه کې سره جلا کېږي او د وینې حجرات په لاندنۍ برخه کې رسوب کوي. د محلول په جوړېدو کې د محلول د اجزاو مقدار بدلون مومي. که چیرې په یو ګیلاس کې 100 ګرامه اوبه واخلو او 10 ګرامه مالګه پکې حل کړو او بیا تیار شوی محلول وزن کړو، وبه ګورو چې محلول به 10 ګرامه کتله ولري. له پورتنۍ بېلګې څخه دې په لیت رسېږو چې د حلیدونکې کتله جمع د حلونکې کتله مساوي کېږي د محلول کتلې سره. د مرکب او مخلوط ترمنځ توپیرونه: مرکبات خالص مواد دي د فارمول په واسطه ښودل کېږي. مخلوطونه ناخالص مواد دي د کوم کیمیاوي فارمول په واسطه نشو ښودلی. مرکب د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې منځته راځي. مخلوط کې کیمیاوي عملیه نه لیدل کېږي. مرکب په یو ثابت وزني یا حجمي نسبت سره لاسته راځي. مخلوطونه بیا په ناټاکلي نسبت سره یعنی په هر نسبت سره یوځای کېدای شي. مرکب کې د تعامل کوونکو موادو لومړني یا اصلي خواص نه لیدل کېږي او د لاسه ورکوي. مخلوط کې تعامل کوونکي یا خپل لومړني مواد خپل خواص ساتي. مرکب ثابت کثافت لري. مخلوط ثابت کثافت نه لري. د مرکب د ذوب او جوش نقطه ثابته ده. د مخلوط د ذوب او جوش نقطه ثابته نه ده. مرکب په کیمیاوي لارو چارو تجزیه کېدای شي. مخلوط بیا په فزیکي لارو په خپلو کوچنیو برخو ویشل کېدای شي. د اکسیجن او 2 هایدروجن یوځای کېدلو ته مخلوط ویلی شو، لکه څرنګه چې دوی دواړه سره کیمیاوي تعامل کوي او د اوبو مرکب جوړوي، نو اوبه خالصه ماده ده نه مخلوط. بنان ورته مخلوط نشو ویلی. د لوست لنډیز: ماده په دوه ډوله خالص او مخلوط ویشل شوی دی. عنصر او مرکب خالص مواد دي. مخلوطونه هغه مواد دي چې د دوو یا څو موادو څخه په ناټاکل شوي نسبت سره یوځای شوي وي. مخلوط په متجانس او غیر متجانس ویشل شوی. متجانس مخلوط په ټولو برخو کې یو شان خواص لري. غیر متجانس مخلوط بیا په ټولو برخو کې یو شان خواص نه لري. متجانس مخلوطونه بیا په څو برخو باندې ویشل کېږي. غیر متجانس مخلوط بیا په ایملشن او سسپنشن ویشل کېږي. ایملشن غیر متجانس مخلوط دی چې مایع په مایع کې مخلوط شي. سسپنشن غیر متجانس مخلوط چې جامد په مایع کې مخلوط شي. د محلول جوړونکي اجزاوې د کامپوننت په نوم یادېږي چې دوه برخو څخه جوړ دی، حلونکی او حلیدونکی. هغه ماده چې نور مواد پکې حلیږي د حلونکي په نوم یادېږي. هغه ماده چې حل کېږي د حلیدونکي په نوم یادېږي. فاز څه ته وایي؟ فاز د سیستم یو برخه چې یو شان خواص ولري. بس ده تر بیا ښې چارې.